حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته د فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله د رمضان مبارک اولنۍ شپه راشي یعنی روزه شروع شي نو شیاطین سرکش جنت دا وتړل شي او د دوزخ جهنم دروازې بند شي یو دروازه هم خلاص نه وي او د جنت دروازې خلاص شي یو دروازه هم بند نه وي او بیا په دغه شپو کې د الله جل شانه طرف نه یو आवाज کیږي او منادي आवाज کوونکی आवाज کوي د الله د خوانا چې اے د خیر طلب کوونکیا مخکې راشه نورم د خیر کارونه وکړه او اے د بدی بد کردار سړیا اے بد کردار اعمال کوونکیا غلط کارو کوونکیا بند شه نور مخکې مزه او بیا فرمایي حدیث کې چې په دې روزه کې د الله جل شانه طرف نه ډیر ګناهګار بندگان د دوزخ نه او تعالی نجات ورکوي او دغه په باره کې فیصله کیږي او دغه ټول کارونه چې حدیث کې بیان شو دا د رمضان مبارک په هر شپه کې دغه आवाज کیږي د دې حدیث روایت ترمذی شریف او دارنګي ابن ماجه کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه لکه څنګه تاسو اوس ګورئ پروژه کې ډیر خلک جماعتو ته راځي او جماعت طرف ته مایل وي عبادت طرف ته مایل وي زړونه دا غواړي چې تلاوت وکړي ذکر وکړي دا ټول د روژې رحمتونه او برکات دي او بل دا چې په هر روژې په هر شپه کې आवाज کیږي د الله د خوانا یو आवाज کوونکی اگر چې موږ تاسو نه اورو او د هغې هغه اثرات موږ تاسو وینو چې پروژه کې څونه خلک په عبادت کې مصروف وي دا د هغې هغه اثار دي نو आवाज کیږي چې اے د خیر طلب کوونکیا نور مخکې لاړ شه د خیر کارونه وکړه د خیر او د برکت کارونه وکړه او اے د شر طلب کوونکیا شر بند کا غلط کارونه بند کا الله ته رجوع وکړه توبه وباسه نو دا د الله د خوا نه هره شپه आवाज کیږي او بیا الله جل شانو په دې رجوع کې الله جل شانو ډېر بندگان د جهنم د اور نه نجات ورکوي د دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو سړي او زنانه ډېر کوشش کوئ په دې روژه کې ځان دپاره ثوابونه حاصل کړي محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي